بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کوم چې تاسو به تیر شوي کلاسونه کتلي وي او خوښ شوي به وي او ډېر څه هم ترې زده کړي وي. په ننني کلاس کې به مونږ دا ګورو چې مونږ په خپل وردپریس تیم کې کسټمایزیشن څنګه کوو. تاسو ته یاد شي ما تېر کلاس کې تاسو ته ویلي چې تیم کې کسټمایزیشن دی، پیټرن دی، ویج دی، مین یوز دی، هیډر دی، بیکګراوند ایمیج دی. دا به مونږ دی کې کسټمایزیشن به دلته مونږ څنګه کوو. دوه طریقې دي. تاسو دلته کې ښکاري اپیرنس کې کسټمایز. تاسو یا دلته کې راشئ په دې باندې کلیک کې کو تاسو خپل سایټ کلو کې دلته کې تاسو ته ښکاري کسټمایز. په دې کسټمایز باندې هم تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به دغه شانتې انټرفیس کلو شي څنګه چې تاسو ته دا ښکاري. ګوره تاسو ته دا لوډینګ کېږي، دا به تاسو ته اوپن شي. تاسو ته به داسې انټرفیس راشي یا کې به لیکلي وي چې انلاک مور فیچرز. دا خو چې کوم دی فیډ دی، دا به مونږ پرېږدو. دلته کې به راشو جنرل سیټینګ ته. په جنرل سیټینګ باندې به مونږ کلیک کوو. دلته کې به تاسو ګورئ سایټ آیډنټیټي، کلرز، هیډر ایمیج، بیکګراوند ایمیج، بریډ آپشن، ریلوډ آپشن. که سایټ آیډنټیټي باندې زه کلیک کوم دلته کې و چې ته خپله لوګو سلیکټ کړه. دلته کې به راشئ سلیکټ لوګو به ووهئ. تاسو ځان له کوم یو ایمیج خوښ کړی وي زه دلته کې سرچ کې ورکوم لوګو فار سایټ او زه دا ډاونلوډ کوم. تاسو ځان له به خپله سازه کې یا تاسو ځان له ډاونلوډ کولی هم شئ، په کینو باندې هم سازولی شئ. زه دا ایمیج ډاونلوډ کوم او دلته راځم اپلوډ باندې کلیک کوم، سلیکټ ایمیج، ډاونلوډ ته راشم دا په دې باندې کلیک کوم او دا زه سلیکټ کوم، کراپ ایمیج. د لوګو دا تاسو د سایټ لوډ شي. دا د لوګو تاسو دې ځای کې راغله. تاسو دلته کې دا تاسو دې چینج هم کولی شئ، ټیګ لاین هم ورکولی شئ، تاسو هایډ کولی هم شئ، ټیګ لاین هم تاسو هایډ کولی شئ. دلته کې راشم په دې پبلش باندې به کلیک کوم. راځم دلته کې اوس واپس کلرز ته. تاسو ګورئ د هیډر کلرز او د بیکګراوند کلر دا به هم تاسو دې ځای نه چینج کولی شئ. دلته کې به تاسو د کلر دا به تاسو چینج کړئ به خپله، یا که تاسو بیکګراوند ته راشئ د بیکګراوند نه هم تاسو چینج کولی شئ. او که راشئ دلته کې هیډر ایمیج ته، که تاسو د هیډر ښکاري د دې هیډر ایمیج به تاسو څنګه چینج کوئ. خو تاسو دلته کې خپل ایمیج لګوئ، تاسو د یو کمپنۍ تاسو له اډر درکړي وي تاسو د هغې ایمیج لګوئ. تاسو به راشئ دلته کې په ایډ نیو باندې به کلیک کړئ. میډیا لایبرري زه دا ایمیج رالم دا سلیکټ کراپینګ کراپ کوم. که تاسو دا مسله هم تاسو ته تاسو راشئ دلته کې سرچ کې ولیکئ هیډر ایمیج فار سایټ. تاسو دلته کې وګورئ، تاسو ښکته راشئ دلته کې سکرول ډاون وکړئ. تاسو ته به دې کې ایمیجز راشي لکه دا شو. تاسو د یې د ډیزاین بینر ټمپلیټ راشو. زه د دې ځای نه دا ډاونلوډ کوم او زه اوس راځم دلته کې کسټمایز ته ایډ نیو اپلوډ باندې کلیک کوم. واپس راځم دلته کې ډاونلوډ ته او په ډاونلوډ کې زه هغه ایمیج ګورم خو نو دا دی ډاونلوډ شوی دی. دا زه د دې ځای نه اوس سلیکټ اینډ کراپ دا به زه د دې ځای نه لږ شان کراپینګ وکړم د دې چې دا اوس د دې برابر شي. شو کراپ ایمیج یا سکیپ کراپینګ. تاسو دلته کې اوس وګورئ تاسو د هیډر ایمیج به اوس چینج شي. دا چې کله تاسو دلته کې ستاسو سایډ ریلوډ شي دا د دې ایمیج مسله ده. خو تاسو به د خپل هیډر ایمیج چې کوم دی دې ځای نه چینج کوئ. بیا به تاسو ته زه دا ایمیجز به تاسو ته زه په خپل یوټیوب چینل کې په ډسکرپشن کې منشن کوم. د تاسو بیا د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. دا زه اوس پبلش کوم فی الحال نه، بیا د سایټ چې کوم دی د ټول ډیزاین خرابېږي. او واپس راځم زه کسټمایز ته.
په کسټمایز کې زه اوس دلته کې کلیک کوم جنرال سیټینګ هیډر ایمیج خو شو زه روزم اوس بیک ګراوند ایمیج به چې کوم دی څنګه چینج کړو دا بیک ګراوند تاسو ته ښکاري دا به موږ څنګه چینج کړو لکه سلیکټ ایمیج باندې کلیک کې تاسو د بیک ګراوند ایمیج کې چې کوم دی هر یو لګول شي زه دلته کې راځم میډیا لایبرري ته زه دلته کې په دې باندې کلیک کوم تاسو وګورئ دا ایمیج اوس بیک ګراوند کلر شو دا چې مکمل چینج شو دا ګوره ښه دا زه د دې ځای نه چینج کولی هم شم پوزیشن وړی چې کوم دی زه یو طرف ته بوتلی شم بل طرف ته بوتلی شم بل طرف ته هم بوتلی شم ایمیج سایز هم لري چې کوم دی دا فټ سکرین هم راځي دا فل سکرین هم راځي او د دې ځای نه پوزیشن هم چینج کولی شئ دا که چې کوم دی فل سکرین کې دا یا کسټم کې ټیک شو د دې ځای نه هم تاسو دا کولی شئ لکه زه که په پبلش باندې کلیک کړم نو دا سایټ چې کوم دی دې لیکل به لږ بدل راشي خو تاسو صرف دا زده کې یاګي نه زه دا پبلش کو دا به زه پبلش کړم او روزم د دې ځای نه تاسو خپل تیم هم چینج کولی شئ که د ورډپریس ډاټ او ار جي تیمز ته تاسو راشئ تاسو دلته کې انسټال تیم ته راشئ نو تاسو د دې ځای نه هم چینج کولی شئ او دلته کې امید کوم چې نننۍ کلاس به تاسو خوښ شوي وي که نننۍ کلاس تاسو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د خپل هغه ملګرو سره شیر کړئ کوم چې ورډپریس یا ټیکنیکل کورس په پښتو ژبه کې زده کول غواړي والسلام